خوشحال سادات تازه په خپل فیسبوک پاڼه د سرتیر په اړه خپل د زړه ټول حال ویلی. دا چې خوشحال سادات څه ویل دا څه په همدې ویډیو کې ډېره مهمه او ضروري ویډیو ده. ویډیو ضرور وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د کب نهمه دې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مبارک وي. د دې خاورې د عسکر په توګه ستاسې د مېړانې او فداکاري کیسې ښیي. راته معلومې دي زه مو واقعا درد او ستونزې حس کولی شم. پوهېږم په څومره نیشت امکاناتو د وطن د ناموس او ملي حریم ساتنه کوئ. د دې هېواد لویشت ځمکه ستاسو د قربانیو او زحمتونو شهیدي وایي. د هغې ورځې په هیله چې د افغانستان نظامي ځواکونه د نړۍ تر ټولو مجهزترین قوت وګرځي او په خپلو لیکو کې د اتحاد او قوي ډیسپلین په اساس هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دوی په سرنوشت لوبې وکړي او د جنرالانو نظامي کردار د ناسنجیده سیاسي مصلحتونو ښکار شي. امنیتي او دفاعي ارګانونو کې په ټوله معنا سیاسي مداخلې ختمي او د سیاستوالو لاسونه لنډ شي. د افغانستان په ماشومانو پام وکړئ، راتلونکی ستاسو دی. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوی لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.